ما سره عدد دی چې 7,346,521.032 او یا 22 زرمې برخې. او زه دا غواړم معلوم کړم چې کچېرې زه عین یو عدد ته په ځانګړې توګه دغه 3 عدد ته په دوه مختلفو طبقو کې وګورم، نو د دواړو طبقو ترمنځ د قیمت کې به څومره توپیر د دې ترمنځ موجود وي. او دې لپاره زه راځم د طبقو قیمتونه ګورم. نو زه راځم دلته د طبقو قیمتونه لیکم. دې ځای نه زه پیل کوم، دا موږ سره د یویزو طبقه ده. اوس چې موږ کیڼ ته ځو، دا هر یوه طبقه لس باندې ویشل کېږي یا لس ځلې د دې قیمت کوچنی کېږي. دا به شي لسمې، دا به شي سلمې برخې، او دا به شي زرمې. او کیڼ لاسه چې ځو، د دې طبقې قیمت لس چنده زیاتېږي، یا دا په لسو کې هر ځلې ضربېږي. دا یویز شو، دا به شي لسیز، دا به شي لسو کې بیا ضرب شي سلیز، دا چې په لسو کې ضرب شي زریز، بیا چې لسو کې ضرب شي لس زریز، بیا به شي لسو کې ضرب سل زریز به شي، او پای کې دا به شي میلیون، د میلیون طبقه. نو اوس ګورو چې دغه درې په څومره طبقې دی. درې موږ سره په سل زریزو طبقه کې دی. دا موږ ته راښیي چې درې ضربې سل زره یا درې ځلې سل زره، کوم چې بیرته مساوي کېږي له څو سره 300 زرو سره. او دا موږ داسې لیکو چې 3 او ورسره 5 صفرونه. او اوس دلته راځو، دا درې په کومه طبقه کې دی؟ دا د سلمو په طبقه کې دی. کوم چې دا مساوي کېږي، موږ دا داسې لیکو چې 3 ضربې 1 پر سل یا سلمې برخې. او دا موږ داسې لیکلی شو چې دا مساوي کېږي له 3 تقسیم سل، کوم چې مساوي کېږي له 0.03 سره. دا ټول معادل عددونه دي. اوس راځو موږ خپلې لومړۍ پوښتنې ته. موږ وایو چې د دغه دریو قیمت له دې دریو څخه څومره لوی دی، او د دې د پیدا کولو لپاره موږ داسې فکر کوو چې دغه عدد باید موږ څو ځلې په لسو کې ضرب کړو تر څو دې عدد ته راورسېږو. او د دې د پیدا کولو لپاره موږ راځو د طبقو قیمتونه ګورو. نو اوس موږ پوهېږو چې کله د طبقو قیمت موږ په لسو کې ضرب کړو، دا یوه خانه ښي لاس ته راځي. نو دا چې موږ لسو کې ضربوو تر څو دلته رارسېږي، نو دا به څو ځلې ضربېږي. نو دا چې موږ دلته لسو کې یو ځلې ضرب کړو، دا به شي دلته راشي، نو دوه ځلې دلته، درېیم ځل چې لسو کې ضرب کړو دلته، څلورم ځلې، پنځم ځلې، شپږم ځلې، او دای اووم ځلې. نو 0.03 چې مونږه اووه ځلې په لسو کې ضرب کو، دا مساوي کېږي له 300 زرو سره. نو دا لیکو چې دا مساوي کېږي 3 پر لس، 3 پر سل، 3 پر سل، او ضربې لس ضربې لس ضربې لس ضربې لس، څلور ځلې شو، ضربې لس ضربې لس، او ضربې لس، اووه ځلې ضرب شو. نو اووه ځلې لس ضربول عین معنا ورکوي لکه مونږ چې یو ولیکو او ورپسې اووه صفرونه کېدو. نو مونږ لیکو چې دا مساوي کېږي 3 پر سل یا 3 سلمې برخې او ضربې یو او ورسره اووه صفرونه، 3 4 5 6 اووه. نو دا اوس موږ داسې لولو چې 3 سلمې برخې ضربې 1 میلیون. نو اوس موږ راځو ګورو چې دا له 300 زرو سره مساوي دی او که نه دی. نو دلته لیکو چې دا 300 زره دا مساوي له دې سره دی که نه. نو که چیرې موږ دغه 1 میلیون په سلو باندې وویشو، که چیرې موږ داسې وکړو چې دا کرغه داسې کش کو، نو داسې ولیکو چې 3 پر سل ضربې 1 میلیون پر 1، دا بیرته همدغه شی عیني عدد دی. نو اوس چې مونږه دا په سلو باندې ویشو، دلته سلو کې 2 صفرونه دي، نو دا به راواخلو مونږه، دا سل به د دې 2 صفرونو سره خلاص شي. دلته مونږ ته ځواب کې څه شی پاتې شي؟ 3 ضربې سل زره، کوم چې 3 ضربې سل زرو کې بیرته 300 زره کېږي. نو دا ځواب صحیح دی. نو دا درې چې مونږ له دې ځای څخه اووه خانې کیڼ لاس ته وخوځو یا اووه ځلې ضرب لس کو، نو د دې په قیمت کې به 1 میلیون چنده زیاتوالی راشي.
او نو دغه 300,000 چې دی دا له دغه 3 څخه څو ځلې د 0.03 څخه 1,000,000 چنده لوی دی. راځم دلته ورته لیکم زه داسې لیکو چې دا یو عدد 10,000,000 چنده د کوم عدد دی؟ د دې عدد دی. 10,000,000 داسې هم لیکلی شو 1 2 3 4 5 6 7 دا شو 10,000,000.